چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه و په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او د هغې نه وروسته قاضي عیاض په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما بارک دا فرمایي ته رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تاسو عیسی رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولینه یا رسول الله صدر اتاګ نه مخکې موږ سره دا یره او چې اسنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه هم دې لیکن د دین ایریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډیر اسباب قران او سنت ذکر کړي دي چې انسان هغه استعمال کړي دا خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکړي زمونږ الله بر د خاتمه په کفر باندې ورته مامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډیر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر غنی نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی ورته مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل ویل چې زما رحمت تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزره خاتمه نه په امن کې شمانه دا بچته نو خرابېږي نه امین دغه په لقب کې راغلی و دلیل به دی باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت ولا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د زما وزیر دی بره او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیاته و هغه سره په غزواتو کې دغه ملګرو په حفاظت کې و هغه ډیر اوچتي په نسبت سره هغه چې هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غوړه دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غوړه دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غوړه دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مو شاو دي چې پر رسول الله چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولې و ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زه په ټولو مخلوقاتو کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عربو نه ځکه انتخاب کې
یو خو په دې کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شغه بر خپل اسونو د نسب له حزم کو د خپل قوم خو سکه د خپل بدن او د اولاد خو سکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه والا چې هغه د یمن خلک او به د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روسا د زموږ سره شاوخوا د علاقې او دا زړه ولګ لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې چې کله انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل ژبه آباد ساتي د مسلمانانو ته پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پروي د امیداردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریشو کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دې باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موچد دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړه د محمد رسول الله موچد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او په عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دې پر خاندان کې راجم او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتین زد دو هغه انسانانو بچی ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت د ور داخليږي کله چې به د ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخره پورې د رسول الله د ټول ارشادات سره په عمل کړو دا خو ډېر قیمتي سره شي اوچت انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دغه اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفسیر ذکر کې دی په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله چې کله قران کې دی تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کې هود علیہ السلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح لپاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شو چې موږ دومره اوچته باډې دی او طاقتونه دی موږ چرته دې شړې ته وداري نه کوو نه دی موږ تیار یو ډیر دعوت وکړي هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسه د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل بعد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل له اوچت کړه نو بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې لرو غرزول دروازه ارسه ورمات کړه زمونږ رب العالمین طاقت دا چې دا په سکند کې ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا او رضی په دې باندې شلې پر لبسه ورانه صرف اغاز زمونږ الله بدر راغی چې په دې ځای کې خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي و دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو دل دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین نه په دې خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې هغه قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وجه انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادین جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکړي داغه د معجزه دا وکړي ایسه قتل کړ الله به عذاب نازل کړي دې په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیراله او کله دا و چې جبرئیل په आवाज والو سیدا و جلان د خونه په جړه کړه او د برنه به هغه आवाज وکړي نو الټه وګورځول جاثمین الله بلاکس پراته و او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دله ورا وخت و دا قانون دی چې کله انسان د رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین یو خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عزوجل زیاده وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه زیاده وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ دیاده څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په دې کار کې هم د شي وردن نه کی دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط نه اوسګار نشي دغه انسان د سوچو کې خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه حلاکت اراده وس کړی دا دین له اوسګار نه کړم مسلې رښتینې چې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل ملکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او داغه د اصله او داغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دا وکي وجلا یو زنانه پیدا شو دا کار چې قتل کړه زبا غي سره نکاح کوم او لور بور کوم او دونه مال بور کوم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ای په شرالونو اول ورته دا په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس ور باندې عذاب نازل کی د اسماعیل علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار تذکری کوي یو خو وجه به دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استعداد پکې دی لکه ټول امت د یو چت انبیو پلار زموږ اوسه د محمد رسول الله پلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین دلور کې وجدا وشي الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویلې چې ستاسو په زړه کې د ظریف اندازه باندې د چا محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي وجدا وشي د کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده ښکارا شو دعوت توحید وکړي د خلکو له ویل شي ای خلکو د یو الله اطاعت او بندگی عملی ارسل واقع سعودي د ابو طالب مات کړو د دولی کړو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره له دغه په باره کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله به کړه د خځو د هجرت مسله به کړه ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د فاتح کېدو مسله به کړه د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ چې ابراهيم عليه السلام باندې راوځي دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې دا دی د شری سره پلار په د کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار د پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم په باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې معمولو غری بادشاہ نه نمروز یا نمروده د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي او دوه کافر مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه به استخر له رسول او اروپا له
دایي ځکه به چې کله کار خلاص کینو بیا به شپه کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذوالقرنین ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوه چې دغه کافران دي یو بګي نمرود اهل المدا خبر ذکر کړی دا په کافرو کې چې د بادشاہي کړی دا په دې ټوله دنیا باندې او د مقابله له ابراهيم عليه السلام مدریدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د یو کال دی وخت د پاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا و چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړي و چې داس موږ معبودان دي یو بل به ویل به کچرته د جړی تکلیف در باندې راغلی دی پلاني سیب له ورځي د جړی چې موارد یې موږ الله د جړی برخه دل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ورشه او کچرته دی بدن کې دی بادینو دی بل له ورشه دا مختلف تقسیمات کړي لکه وسم دی باج علاقو کې شتا داس موږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بر سور بندگی کوله او دا به کې نیکان خلق و د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنۍ مسله شروع شو ست تشویق استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلق به وفات شول د دې تصویرانو وسو به دغه مجسمه جوړ کړي بندگی به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي به بل وي هغه به بل وي لکه اوس اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شاغي ورا به تو ګورو بیا بل را به تو ګورو بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې مبارک رساله ولیکله وی ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله د مخلوق ما بین ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ته ځکه مونږ ګورو چې هغه مونږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه دی لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناشیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه یوز موږ الله په پوهه دی یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زموږ د دماغ لره راځي هغه وسم ګور زموږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته او دغه الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق له دارا بیت دي زموږ د رب العالمین د پاره د جوړ شي نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په ځړه باندې خبردار دی بندگی به ډایرک رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه چې موږ ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین اوسه بشار اونیو ور ورته بلکې د هوټل په ذریعہ باندې انت وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی به کله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لري پلاني چې موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا وروغ رسو موږ الله دې ور ویلې د ابراهیم علیه السلام خدمت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې وې کڅ مسلې موږ له ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د لپاره زدي ور لغورځي که ماغه په ما باندې پوي د تاسو ما هیڅ ضرورت نشته وروغ ورځولې شو تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر زدا په دی ور کې منځونه کوله تر شي ولکه کوټه کې جناسي خوراکونه او اسکات ټیم ځل مقرر کړو دا مسله ته معلومه شو چې ګوره ورته دا څوک مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخه سوده ته لری کړی ابراهيم عليه السلام کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دوه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او درې ورځ به شي لکه میاشت څلورم لکه جمعه او به پنځم عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو د زمکه بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام د انبیاء او رسول هغه متصل د منځ ته پوښتنه یا رسول الله موږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د شي مسله دا او کال دومره ورځ ده وی فقدر تاسو ورته اندازه معلومه کړئ رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبره لیکلي سړی په دې ملک کې اوسېږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې ورځ ده
دا به د مانځ کیفیت او د عبادت کیفیت د شي جوړی شي دا به ټیم معلومه وخت اگر که باغیزه کې د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخوسن د مانځ ټیم راغی دا به ماخوسن منځ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دای نور څه به بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرز به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خوشبندیر وتلو زما دومره شیونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پوری چې پتا کې توحید نه ګوردان زونه د اسمنګ الله نه مني ځکه د عمل د قبل دوه لپاره اوسو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرام نه بګی ځان ساتل وغیرہ ته چې دا کفر او شرک او دا دوا دا درې بوتان د دې بندګی ته شروع کړی دا د رب العالمین شریکان غني که څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مانی مجاهد انسانو اول توحید راو دی غیر اوسه پیدا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وکړي چې ستاره رب څوک دی ودا د انور او د سړی مړکې ژوندې کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله لیکن ما خوشي کی او دا بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او ما وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلې وې اسما رب هغه ذات دی چې هغه ور د مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي تدش بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران لیکن نمرود چې دا خبره نشو کولای چې دا کار زکو مستر رب دې شي وکي ولا غد شنه ویلې چې د مغرب نه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نظر اخیږي او په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره اسمه رب العالمین نو ورشي دویم په دې چې مشران خلک ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نو شي د انور په دې کیفیت باندې خيږي راخیږي او بل دا دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې ته د شي وای چې د مغرب نه استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونی کې د دې خوانه راوخیږي قیامت کې زما ټول نظام برباد شي کافر دې ارڅ منله چې حق دراتون دي خو لیکن عینات پکې وو دای نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شو غدا چې ظالم بادشاہ ولار مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به پوښتنه کوي چې دلته یو سړی او داغه ځان سره کزر روانه کړي هغه به تی اخلم او داغه بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر دی هغه سره د خبره کزه ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کله دې امتحان سره مخامخ شو نو متصل رب العالمین له توجه کړ د مانځه کوم ویل چې داس ما خور ده یا مور ده یا بل څه نه به هغه خوش کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام دا درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د شی لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معنا غني و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا ولې تل لري ته پوښتنه دی وګورئ دا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتنه کې ته مرته وې چې خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن یې زه مؤمن یم بادشاہ شکر دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې د خوشی کړي وې ځکه هغه زنانو سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار وختو وی ویل چې دې بیزتی بس کوم چې بار کې فیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرت هغه مرغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام دی ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو ویل چې تم منشر وکا بادشاہ چې کله خپل راغی روایت کې درجه په غوته یو دم بيد دماغ بند شو چې کله به دی الله شروع کوي کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاږه شو دماغ به بند شو لکه خپل جي شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شي راځي دي زنانو ویلي الله ته دا را جوړ کا اسنه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو تو وجلو د یو امتحان نه بچو په بل کې براګیر دویم دا منه چې دې شړې به دا دعا وکړه چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مېری زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مالو پیری را وستلې رب العالمین دې غیرتی ذات دی
ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین هو زاغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن له بریدنه خودم دا معلومه کړي چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور سي قول دا ولمو ذکر کړي چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې زنانه شکل روان شو ابراهيم عليه السلام خو هغه په منځ باندې ولاړو په دې منځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو وی ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې دې کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لری کړه او دې سره سره مال هاجرم پلاس باندې را کړه دې وینځوا یا دمن چې دې لور وشي قول علماء دا ذکر کړی چې دې لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم عليه السلام به دا صحابه ولوي چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو بده جمیل حاسته بل خپل ولای زمه دا معنا چې مریخ قبطه دا علاقه ده او خپل ولید دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بشاور ته ورکړو چې دا لور یا دا وینځه صحیح قول دا چې د لور وا نبی کریم علیه السلام ګوره دومره اوچت د لور خپل ولې له حساسو سره د دینه چې د محمد رسول الله د ابراهيم عليه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او په دې خپل ولې کې ډېری فائدې دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي دا ور پولیس ورات پر خوا باندې ولاړی چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځيږي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندگانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت او د الله نو دعاګانې وختل او خاص کر سوره واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیان تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دې بجنو کې دا مسله ور واچول به د اکرام وکي د دې ځنه به د هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نو ورسه به دولس کړه اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نشر د بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه و انته ولېګل چې کله هغه زره ولېګل د دې لګلو ډېری وجه دی یو وجه دا چې الله وزا کعبه آبادی دویمه وجه دا د بنتوب مسلې د وجه نه اگر کدا سارا رضی الله عنها د هاجری بندا کښون بتی کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلیش او دا رسول الله د ژوند طریقه مو څومره به ویری چې دا ټول به بیانو د لپاره جدا کوټې جوړې کړې وي جدا نوبت یو انسان چې سرور سره نه د اړ سره نه به جدا کوټې او جدا نوبت او انت بورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي انته چې کله دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی څو خوراک وسک دی ورسره پرې خودل دې سره نور د आवाज کې چې اله من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام وې خوانه راکاته به ورته ویل چې اله من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وې سلورم سدي زنانه ورته ویلې چې الله رب عزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې کې ادا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی نه بدقه کې پرې دا وې اوس موږ الله نه صحیح کوي ډیر وشدي زنانه د اوچت همت والا خځې وي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغفتو کعبه له متوجي شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چې هغه ایمانداري الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان پدې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نه په دې کې کوم دا مؤمنان یو بل څوک بنوي الله رب العزت به دا آباد کړو په مرور د زمانه باندې تاریخ ولا د لیکي چې دوی دا خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې ترسو پوری څخه خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک اوس کې تنظیم ته برابر کړم قافله براغلی یا بخ کډی کوچینا سبته را قرض کو د خپل بچی له به ورکو
لیکن د صفا د غونډې نه چې کله راکته شو منډه به واخصه وکړه دی منډه واخصه دی وجنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هاجر د تابعداري د وجنه او د الله د امر د وجنه په دې ځای کې دا وګرځي شنو د هاجر منډي وایي په دې کیفیت باندې التزی لیکن هیڅ وګړه په نظر باندې رانغه جبريل په دې وخت کې आवाज وکړي چې کله جبريل आवाज وکړي نو د خپل ځان سره د خبره وکړي چې لکه چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي چې لکه چپ شدا څوک خبره کوي به आवाज وکړي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کوله شو خوې کس ما سره زګه وجه دارا چې زماره خوراک او سخت مسله دي بچی لا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو له بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے او ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعض تاریخ ولري چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روانه د نظر ورته مخه دا اوبره باندې کړي کچرته باندې کړي نو رسول الله فرمایي مې روانه وي لیکن په دې کې زنانه د حرس سراغ دیوال ورته وره چې اصل اخلاص نشي د دې د وجه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا مره په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د اوبه د زمزم د اوبه چې دا چې سړي په کم نیت باندې وسکلي په مقنیت باندې دا کافي کوي د سړي حافظه کار نه کوي دا وسکل له حافظه قوي کوي د چا بچینی په دینه ته وسکل الله بچی درکې د چا بل مشکله بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې انکار کوي وړي ودی مزیدار د رب العالمین په وجود باندې یو مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبو ساته هغه خرابي شو دانه خرابي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله وشره روانه و د یمن د علاقې روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې پاغیزه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم ولا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن اوځي ځکه چې د اوبره اوځي کورنم تخریبېږي نو دی خورالن یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خردانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغیزه کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبي ال د مرغان ګرځي یو قاصد راولې نو چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم الته شوی چې کله ورترانو نو په دې کې یو حاجر ناس ته بل اسماعیل علیه السلام خاله رالن دومره اخلاص وکي او دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دا په موږ باندې راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا یوازې ناس سره ماشوم دی راځي چې دې عزت طلب کو عزتمن خلکو یمنن هاجر ورته ویلې وې دا وګ بزمنګي ملکیت بزمنګي داوا به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر لړا لته آباد شول د منځ کې حاضر رسول الله وفات شو اسماعیل علیه السلام به بده کې وعده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خواله نو تر دې چې پوری رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې معنا د بدی من